بابا زوی ورک دی یو ځینې دلته به ټول عمر 30 کاله یې ښځه مې وله کړې وه پلار په کور او د خدای په رضا دې خلکو ته ووایي دا که چېرته نو دقه یو ځینې د زړه دنیا مې دی بابا زوی ورک دی دی بابا تاسو خپل هم خبرې واورئ او دا به ډېر په ریاد کوي او چا ته د زوی معلوم دی موږ سره رابطه وکړه په سکرین مې نمبر ښکاري بابا څنګه زوی دی دا یو ځینې دلته به ټول عمر 30 کاله یې ښځه مې وله کړې وه پلار په کور ده او تنور کې به 2 روپۍ ماته اخیستل چا پیسې به یې راوړې 2 ځله به تبلیغ له واغې تبلیغ له به ته نسوارم نه کوي دومره پاک سړی دی او د خدای په رضا دې خلکو ته ووایي دا که چېرته نو دقه یو ځینې د زړه دنیا مې ملګرو دا ویډیو دومره شیر کړئ دی بابا خپل زوی پیدا کړي او ځکه چې نن د بابا په سرو سترګو جاړي پته نه لګي چا خوا کړی څه سره شوی دی نو مل دا ویډیو تاسو سره شریکم دی بابا خپل هم تاسو د فریاد واورید ملګرو سره لازمي شریک ځکه چې دی بابا خپل زړه زوی پیدا شي تاسو دی بابا ویډیو کتله نو بابا زوی ورک شوی دی بابا وز بل ځین په څو کتله خپل ماته شلی ځکه چې هر هوټل هر کو سحر ځین په څو کو 2 میاشتې کې زپر کور ناس نه ما خپل بچي ز ګورم نو دا بابا کسه لګیو او ډور پر یاد وکول زما زوی ورکتی او تقریبا تنور کار وکول او استادو او بالکل نشم شي هم نه کوله او ولای جړالم او خبرم کول بل کسه لګیو مو ته وګو به ته ما تاسو کو مل څومره دی نو غد نو بل دای خبره متنور استاد دی زموږګار نو ما سه سم نو او مګ کی سهم نو عمر راشه نو هغه پس تاسو دا خبر کوم د ویډیو مخه مغوره ساوا په شریک دی ځکه چې د بابا سره خپل زوی تفسیر هم نو چې ما تاسو سکرین باندې لګولې داسې دی او دا بابا څوک پیج نه او دی بابا زوی 2 میاشتې نو ورته تنګي د غار او بوده او د لمبر باندې رابطه هم تاسو کولای شئ دا ډېر ساده بابا او دا بابا تاسو وګورئ پسرو سترګو باندې دا جاړي خپل زوی پسې ځکه چې جمدې دی غمړ دی او هیڅ پته نه لګي سره چې مړ هم ډېر سکون کې شي بس مړ دی دا جمدې د اوس پته نه لګي او دا وړي مهرباني کوي سمو په نس شریک کوي ځکه چې دی بابا د زوی پیدا شي مړ هم پیدا شي نو بابا دا خبره کړه او دا ټیم کې زوګار نو ما ستویډو شارټ ویډیو د ریکارډ کړه او د ویډیو کتلو ډیره مهرباني مخکې مګور سره لازمي شریک کړه ځکه چې دی بابا زوی پیدا شي په هر طریقې سره ځکه چې موږ ټول مسلمانان او به مسلمان بل مسلمان چې په کار رانه شي نو دی وخت به کوم وخت به کار راځي دا ویډیو مخکې مګور سره لازمي شریک کړه او دی بابا ولا ډېر خپش مده کم جړاګانې کول کوم فریاد کول ما د نو بل کس لګي ما د سر ریکارډینګ کوم مال څه بابا څخه د شوی دا دغه خبر راته وکړه نو دا تنګي د غار اومبو دی سوګي پیجن او د زوی ورته مهرباني وکړه او ویډیو کتل ډیره مهرباني